د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی او د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار ترمنځ ناسته وشوه. دې ناسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو سربیره په سترو پروژو او د کډوالو پر موضوعاتو خبرې شوې دي. د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې اسلامي امارت د خپل متوازن او اقتصاد محوره سیاست په رڼا کې د پاکستان په شمول له ټولې نړۍ سره مثبت او پر متقابل احترام ولاړې اړیکې غواړي. نوموړي زیاته کړې د افغانستان اسلامي امارت لیواله ده چې له ګاونډي هیواد پاکستان سره سوداګرۍ، ترانزیت او ګټو پروژو ته پراختیا ورکړي. دغه راز د بهرنیو چارو وزیر له پاکستاني چارواکو غوښتنه کړې ترڅو هلته د میشتو او راتلونکو افغانانو د حقونو د ضایع کېدو مخنیوی وکړي. همداراز محمد اسحاق ډار ویلي چې حکومت له افغانستان سره دوه اړخیزې سوداګرۍ او ترانزیت ته د لا پراختیا هوډ لري او ژمنه یې کړې چې په یادو برخو کې به اړینې اسانتیاوې رامنځته کړي.